بسم الله الرحمن الرحیم. د بخښنې نړیوال سازمان کوم راپور سه خپور کړی دا د تبعیض ډک او عقده‌ای راپور دی چې د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګاندا هڅه یې کړې. په واقعیت کې دا ده چې د افغانستان شل کاله تیر کوم ظلمونه او وحشتونه چې په افغانستان کې سوي دي په تیر یو کال کې دغه 1% هم چا په افغانستان کې نه دی لیدلی او دغه سازمان په تیرو شلو کلونو کې د یرغلګرو په ټولو وحشتونو او جنایاتو باندې خلو پټه کړې او اوس د اسلامي امارت په وړاندې باندې پروپاګاندا کول غواړي. په افغانستان کې د ټولو خلکو حقوق خوندي دي، هیڅوک بې ځایه نه وژل سوي، نه ټکول سوي، نه څوک تهدید سوي دي. البته قوانین پلي کېدل، په قوانینو باندې عمل کېدل او یا قوانین د ملک د انتظامی لپاره هغه یو اړتیا ده. هر حکومت او هر نظام ځانګړي قوانین لري، بېلابېل اصول لري او دغه اصول په دننه کې خلکو لپاره سہولتونه ایجادي. په افغانستان کې هم ټول اقشار ته د قوانینو په دننه کې ازادي وجود لري، دغه حقوق ورکول کیږي او د اسلامي امارت له خوا ژمنتیا وجود لري. داسې د ځینو هغو کړیو په یا څیرو په تبلیغاتو باندې داسې راپورونه خپرېږي چې هغوی د افغانستان تښتېدلي او شل کاله په افغانستان کې د ناورینونو جزم پاتې سوي او د نړیوال سازمان غوندې یو سازمان به د هغو په استناد باندې راپور جوړي او پروپاګاندا کول غواړي. دا کاملا بې انصافي ده او دغه سازمان هغه بېطرفي او هغه حیثیت شدیده صدمه رسوي. اسلامي امارت ژمنه کوي چې د خپلو اتباعو ټول حقوق ورکوي او تر اوسه یې هم ورکړي دي. د خلکو ژوند تأمین ده، امنیت د خلکو ټولو نه مهمه مسله وه، همداراز د خلکو عزت تأمین ده، د خلکو مال محفوظ ده او افغانستان کې وضعیت د تیرو شلو کلونو په نسبت خورا ډېر بدلون راغلی ده او په مثبت ډول اطمینان پکې راغلی او همداراز د خلکو د ژوند د آرامه فضا مساعده ده. بنا دغه سازمانونه چې پروپاګاندا خپروي د افغانانو ذهنیت نشي خرابولی. اسلامي امارت عمل او هر څه چې دی هغه د افغان وګړو په مخ کې دي. افغانستان خلک شاهدان دي چې دوی لپاره وضعیت له پخوا نه په مراتبو ښه سوی ده او د امنیت په برخه کې ډېر بدلون راغلی.